لنن پوره یو کال وړاندې توازن د 2015 کال د جنوري 24مه چې د زده کړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په پښتو، فارسي او انګلیسي ژبو پر ویبپاڼه، ټولنیزو رسنیو او یوټیوب خپل نشرات پیل کړل. دا ځل د افغانستان لپاره یو بشپړ متوازن غږ په تبعید کې او په افغانستان کې دننه زموږ پیاوړی او مسلکي ټیم به په پلازمینې او ولایتونو کې د خلکو له منځه کره او متوازن اطلاعات پر وخت او بې پرې توګه تر تاسو در ورسوي. توازن چې د جلاوطنه افغان خبریالانو د یو مسلکي ټیم له لوري جوړ شوی او مدیریت کیږي، په لنډ وخت کې د افغانستان د جلاوطنه رسنیو په قطار کې خپل ځای پیدا کړ. د توازن د فعالیت مرکز د فرانسې پاریس ښار دی او د افغانستان په ګډون په پاکستان، هند، اروپا او امریکا کې هم همکاران لري. د توازن ټیم چې په ډیرو کمو امکاناتو فعالیت پیل کړ، لا هم په پوره ژمنتیا او داوطلبانه ډول د دې رسنۍ لپاره کار ته دوام ورکوي. د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ډېرې رسنۍ وتړل شوې. په زرګونه خبریالان مو د وطن نه بهر لاړل او موږ یو ډله خبریالان چې ټول مسلکي خبریالان دي او د کلونو تجربه لري، دا هوډ وکړه او دا ژمنه مو وکړه چې توازن پیلوو. علت یې دا و چې د بیان ازادۍ د پایښت لپاره کار وکړو، ځکه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې پاتې دي هغه له سانسور سره مخ دي. زمونږ کار د ژورنالیزم د اصولو، مسلکي اصولو او معیارونو په برابر دی. د مسلکي اصولو نه یو ګام ورخوانه اخلو، د هیڅ ډلې پروا نه کوو، د هیڅ ډلې لپاره کار نه کوو او کومې خبرې، کومې واقعیتونه چې وي مونږ هغه واقعیتونه تر نورو، تر خلکو رسوو. دا که د هر ډلې د هر چا پورې تړاو ولري. د توازن د نشراتي پوښښ 80% برخه بشري حقونو ته ځانګړې شوې او په تیر یو کال کې په پښتو، فارسي او انګلیسي ژبو څه باندې 15,000 راپورونه، خبرونه او تحلیلونه چې شاوخوا 3,000 یې د بشري حقونو اړوندو مسایلو په اړه دي خپاره کړي. د توازن مخاطبانو د دې رسنۍ د فعالیت لومړنۍ کلیزې په پار خپل پیغامونه را لیږلي. د توازن د رسنیز فعالیت او په ټولنه کې د اغیزمنتیا په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. من به عنوان یک زن و فعال حقوق بشر نقش مسئولانه و متحدانه رسانه توازن را ارج می نهم. رسانه توازن در نزدیک به 1 سال گذشته در دشوارترین شرایط با پایبندی به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کنار مردم ایستاده و روایت صادقانه دردها، امیدها و واقعیت‌های جامعه بوده است. این رسانه توانسته صدای مردم را به گونه مسئولانه و آگاهانه به گوش همگان برساند. د توازن خپرونه په تیر یو کال کې چې څومره موږ تعقیب کړی دي، د کیفیت له مخې د دوی کیفیت همیشه مسلکي او له بېلابېلو مسایلو سره برخورد تخصصي دی. توازن په تیر یو کال کې توانېدلی دی چې د هیواد د محرومې طبقې او د هغو خلکو غږ چې هغه مظلوم دي او په رسنیو کې ورته ډېر انعکاس نه دی ورکړل شوی، هغوی ته انعکاس ورکړی دی. له هیواد بهر یې د مهاجرینو او بېلابېلو افغانانو چې ستونزو سره مخ دي، د هغوی غږونه یې تر نړیوالو پورې رسولي دي. تشکر و قدردانی می کنم از تلاش ها و فعالیت های رسانه توازن که تا 1 سال گذشته در سخت‌ترین و پیچیده ترین شرایط با تعهد، مسئولیت پذیری و پابندی به اصول عرفی رسانه‌ای توانستند صدای حقیقت و واقعیت های جامعه به ویژه صدای خفه شده و ناشنیده شده زنان افغانستان را به مخاطبان و جهان برسانند و در مسیر آگاهی‌دهی و حقیقت محوری ثابت قدم، شجاعانه و موفقانه بدرخشند. توازن اوس د ولایتي خبریالانو په ګډون شاوخوا 22 همکاران لري چې ځینې یې پوره وخت او ځینې نور یې بیا په فریلانس ډول کار کوي. د توازن شاوخوا 80% مخاطبان د نن په افغانستان کې دي او پاتې نور هم د سیمې، منځني ختیځ او لویدیځو هیوادونو کې دي. توازن یو ژمن ټیم دی، یو همغږی ټیم دی.
ځکه مونږ هوډ ډېر پیاوړی دی، مونږ ژمنه کړې ده، مونږ وطن سره ژمنه کړې، مونږ خلکو سره ژمنه کړې چې هغه واقعیتونه چې دي هغه مونږ ورسوو، د خلکو غږ شو او یو بل سره ډېره همغږي لرو. کله چې مونږ کار کوو دې ته نه ګورو چې یو بل ته منتظر اوسو. توازن په دې وروستیو کې پر ویبپاڼې او ټولنیزو پاڼو سربیره ویډیویي خپرونې هم پیل کړي. تر ځانګړو مرکو، فیوچرونو او خبري راپورونو ورهاخوا د افغانستان او نړۍ له بېلابېلو څنډو د افغانانو د ژوند ناویلې او نالیدلې کیسې پکې رانغاړي.